آیا په خپل چینل کې د بل چا د چینل ویډیو اپلوډ کولی شو او که نه؟ که هغه د هغوی د اجازې سره وي او که د هغوی د اجازې نه بغیر وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه په خپل چینل کې د یوټیوب اړوند او د یوټیوب د پالیسي اړوند چې مثلا موږ یوټیوب څخه روپۍ ګټو، نو د کومو شرایطو په اساس موږ کولی شو چې د یوټیوب څخه روپۍ وګټو. د دې اړوند زه په خپل چینل کې ویډیو اپلوډ کوم او همدارنګه د بلاګر اړوند زه تاسو ته په خپل چینل کې ویډیو اپلوډ کوم چې څنګه موږ د بلاګر څخه روپۍ وګټو. او د دې سره سره نور هم مثلا د ټیکنالوژي په اړه یا د ټیکنیک په اړه څه مهم ویډیو یا څه مهم ټکنیکونه وي، نو هغه تاسو سره شریکوم په دې چینل کې. نو دوستانو، نن هم د یوټیوب د پالیسي اړوند یوه ډېره جالبه او زبردسته ویډیو در سره شریکوم. نو دوستانو، تاسو ته ښه معلومه ده چې مثلا په دنیا کې ډېر زیات خلک دي چې هغه د یوټیوب څخه روپۍ ګټي، په یوټیوب کې خپل چینلونه جوړ کړي دي او ویډیو ورته اپلوډ کوي او د هغې څخه روپۍ ګټي. نو دوستانو، یوټیوب ته چې ویډیو اپلوډیږي نو هغه خپل شرایط لري. نو د همدې شرایطو څخه یو شرط زه تاسو ته ذکر کوم چې یوټیوب کوم شرایط لري او کوم مهم شرط دی چې د هغې شرط په پوره کولو سره تاسو بیا کولی شئ چې مثلا د یوټیوب څخه روپۍ وګټئ. نو دوستانو، د همدې شرایطو څخه تر ټولو څخه مهم شرط هغه دا دی چې مثلا تاسو په یوټیوب چینل کې خپل ویډیو به اپلوډ کوئ، د بل چا ویډیو به نه اپلوډ کوئ، که هغه د هغوی د اجازې سره وي او که د هغوی د اجازې نه بغیر وي. نو دوستانو، که چېرته د هغوی د اجازې نه بغیر وي نو دا خو بیخي نشئ کولی، ځکه چې هغه به ډایرکټ په تاسو باندې کاپي رایټ سټرایک درکړي. او که چېرته د هغوی د اجازې سره وي نو بیا یوټیوب والا تاسو ته اجازه نه درکوي چې مثلا تاسو د بل د چینل ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کړئ، ځکه چې هغه یو ځل اپلوډ شوې ده نو بیا اپلوډېدلو ته ضرورت نشته ده. مثلا چې بل چینل والا تاسو ته اجازه درکړي چې یاره زه اپلوډ کولی شم، مشکل نشته زما د طرف نه، ښه نو اوس موږ کولی شو چې اپلوډ یې کړو. نو دوستانو، په دې صورت کې که هغه بل کس تاسو ته اجازه درکړي نو صحیح ده، هغه خو به تاسو ته کاپي رایټ سټرایک در نه کړي. خو لیکن یوټیوب والا تاسو سره نه مني چې تاسو د بل د چینل ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کړئ. نو چې کله تاسو په دې سیسټم سره مثلا خپل واچ ټایم یا سبسکرایبر پوره کړه او هغې څخه وروسته تاسو د مونیټایزیشن لپاره اپلای وکړه، نو یوټیوب والا به تاسو ته د ریوز کانټینټ مسله پیښوي. نو دوستانو، له تاسو څخه هیله کېږي چې تاسو د بل د چینل ویډیو یا آډیو که هر څه وي نو هغه په خپل چینل کې مه اپلوډ کوئ، بلکې خپل هر څه جوړ کړئ، که هغه ویډیو وي که آډیو وي که هر څه وي باید هغه ستاسو خپل وي، نه د بل د چینل. ځکه دوستانو، تاسو به محنت کړی وي مثلا یوټیوب باندې چې مثلا 1000 سبسکرایبر یا 4000 ساعته واچ ټایم پوره کېږي نو تقریبا 1 سال خو حتما لګېږي. مثلا زما ستاسو غوندې که یوټیوبر وي نو 1 سال 1 کال خو پې حتما لګېږي. او که بیخي زیات فیمس وي په یوټیوب کې نو هغه ممکن د 6 میاشتې یا 15 میاشتو دننه تکمیل کولی شي. نو چې دومره خواري کړې وي نو او هغې څخه وروسته د هغه چینل مثلا مونیټایز نشي او د ریوز کانټینټ مسله پرې راشي نو هیڅ فایده نه کوي. نو دوستانو، که چېرته مثلا ستاسو کوم ملګری وي د هغه چینل وي او هغه ډېر پرمختګ یې کړی وي نو تاسو مثلا هغه څخه اجازه راواخلئ او د هغه ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کړئ. صحیح ده، هغه خو به تاسو ته کاپي رایټ سټرایک در نه کړي. خو لیکن ځینې سیسټمونه داسې دي چې مثلا په یوټیوب کې ته داسې هم کولی شې چې ستا ویډیو څوک اپلوډ کړي نو هغه ته اتومات کاپي رایټ کلیم ورځي. نو له دې څخه تاسو ډډه وکړئ. که هغه کس تاسو ته اجازه هم درکړي، ځکه هغه ستاسو ملګری ده نو تاسو ته حتما اجازه درکوي، خو لیکن یوټیوب والا خو اجازه درته نه درکوي، ځکه چې یوټیوب کې خو مخکې نه دغه شی موجود ده نو بیا اپلوډ کولو ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو یوټیوب والا وایي چې یو ځل اپلوډ شوی دی نو دویم ځل موږ نه منو چې دغه شی بل څوک اپلوډ کړي. نو دوستانو، دا به د نن ورځې ویډیو چې آیا موږ د بل د چینل ویډیو په خپل چینل کې اپلوډ کولی شو او که نه، که هغه د هغوی د اجازې سره وي او که د هغوی د اجازې نه بغیر وي. نو دوستانو، که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم خبر شي، او زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ او خواته د زنګ په نښان باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. والسلام.